بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د نیازبین نظر ازار شم مسیحا جانانا، ستا د نیازبین نظر ازار شم مسیحا جانانا، ستا په خوږلن نظر مې هر پر هر ټکو رخلی، او زه یو بېوسه یو بېکور او لاچاره سړی، زه یو بېوسه یو بېکور او لاچاره سړی، یاد دې راځي زما د زړه په دشت کې کور اخلي، او پتنګ نظرو کې ژوند نه تېرېږي خوند نه کوي، پتنګ نظرو کې ژوند نه تېرېږي خوند نه کوي، نوید د سر په بیه ژوند د ژوند سرور اخلي. مننه چې ګرانو مینوالو، نوید احمد کوتروال یم. خپل ډېر ګران او قدردان ملګري ابراهیم تاج صاحب او تیمور فاتح صاحب او خورشید صابر صاحب راسره هم راسره دي او راغلي وو غني ډېرې ته، چېرته چې زموږ ډېر قدردان ملګری ګران ملګری فضلداد فضل صاحب ژوند کوي. ګرانو مینوالو، تاسو ته به معلوم وي چې فضلداد فضل صاحب ډېر خوږ ژبی شاعر دی، ډېر ښایسته ترنم هم لري، او د فضلداد فضل صاحب په هر یو شعر کې کمال دی، په کوزه کې دریاب را بند کړی. ګرانو مینوالو، راځو فضلداد فضل صاحب ته چې هغوی سره تاسو سره معرفي کړو. فضلداد صاحب د لالازار ټي وي په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم. ډېره مننه، الله دې قدر وکړه نوید صاحب، نوید کودروال صاحب، زه د لالازار ټي وي د خورشید صابر صاحب، د تیمور فاتح صاحب او د ابراهیم تاج صاحب ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستو زما خواله راغلی. یقینا زه د دې ځان جوګه نه ګڼم، دا ستاسو دروند نظر دی، الله دې تاسو درانه کړي او ستاسو راتلو ته هرکلی وایو، هر کله راشئ. ډېره مننه. مننه فضلداد صاحب. فضلداد صاحب، د کتاب په حواله درنه تپوس کوم چې کتابونه د چاپ څومره کتابونه چاپ دي، را روان وخت کې څه ارادې دي، او که کوم کتاب هم چاپ دی نو د هغې نوم دې مینوال ته ووایې. حاجي زما خو یو کتاب چاپ دی او په 40 کاله پس مې چاپ کړی و، چې 40 کاله شاعري مې وکړه، اوس خو خلک 3 کاله پس کتاب چاپ دی. خو بس دا د هر چا خپل یو سوچ دی. زما خو دا خیال دی چې که بل کتاب چاپ کوم هغه به د 50 کالو په عمر کې انشاءالله، ځکه چې یو 20 کاله خو چې نور تیر شي، اوس لکه دو نظر نه دي چاپ کول پکار. او دا یو کتاب نه علاوه چې دی نو ما افسانې هم لیکلي، زما د نثر کتاب هم انشاءالله ملګرو ته وړاندې کېږي، لږ وخت به پکې، او د هغې نه علاوه د شاعرۍ هم څه مجموعه جمع شوې ده. خو خیال مې دا دی چې دا کم کتاب ما چاپ کړی دا 1500 دا په 2015 کې چاپ شوی او ډېرو ملګرو ته نه دی رسېدلی، نو کیدای شي چې زه دا دوباره چاپ وکړم د دې، او د بل کتاب مجموعه تیار ده انشاءالله. دې نوم دی زیارت له څه لوړې شالونه. ډېره مننه. زیارت له څه لوړې شالونه. ګرانو مینوالو، چې 25 کاله چا لیکل کړي او بیا د هغه لیکلو نه هغوی خپل انتخاب کړی، نو یقیني خبره ده چې دغه کتاب به ښایسته کتاب وي او دغه به ټول انتخاب کلامونه وي. فضلداد صاحب، مینوال به غوږ غوږ او سترګې سترګې وي ستاسو کلام ته، نو د مینوالو سره خپل څو شعرونه کلام شریک کړي. ډېره مننه. څو شعرونه به ووایم د غزل نه وړاندې صابر صاحب، چې دوره کې مینې په جانان پسې به څوک ګرځي، دوره کې مینې په جانان پسې به څوک ګرځي، ارمان ارمان وي په ارمان پسې به څوک ګرځي، دوره کې مینې په جانان پسې به څوک ګرځي، ارمان ارمان وي په ارمان پسې به څوک ګرځي، او خبره هغه چې یقین ته خو پرېوځي که نه، خبره هغه چې یقین ته خو پرېوځي که نه، ګمان ګمان وي په ګمان پسې به څوک ګرځي، خبره هغه چې یقین ته خو پرېوځي که نه، ګمان ګمان وي په ګمان پسې به څوک ګرځي، او خدای مې در یاد که چې په خپله مې کوڅې له راشي، خدای مې در یاد که چې په خپله مې کوڅې له راشي، د دیدنونو په تالان پسې به څوک ګرځي، خدای مې در یاد که چې په خپله مې کوڅې له راشي، د دیدنونو په تالان پسې به څوک ګرځي. دا یو غزل دی چې د مړو سترګو خمار ته سړی نشي ټینګېدلی، د مړو سترګو خمار ته سړی نشي ټینګېدلی، د یار د ګل ګزار ته سړی نشي ټینګېدلی،
د مړو سترګو خمار ته سړی نشي ټینګېدلی، د یار د ګل ګزار ته سړی نشي ټینګېدلی. ممکنه ده چې ډس ته د ټوپک هم سړی ټینګ شي، ممکنه ده چې ډس ته د ټوپک هم سړی ټینګ شي، په مینه کې انکار ته سړی نشي ټینګېدلی. ممکنه ده چې ډس ته د ټوپک هم سړی ټینګ شي، په مینه کې انکار ته سړی نشي ټینګېدلی. بیلتون شو مخه شوه انتظار یا تړ مې اوښکې، بیلتون شو مخه شوه انتظار یا تړ مې اوښکې، دې بازي کار ته سړی نشي ټینګېدلی. بیلتون شو مخه شوه انتظار یا تړ مې اوښکې، دې بازي کار ته سړی نشي ټینګېدلی. او تنخوا که په زرګونو روپو اخلي له سرکاره، تنخوا که په زرګونو روپو، تیمور صاحب دا تاسو ته ډالۍ دی، دا سرکاري نوکران د خلکو په نظر کې ډېر دغه چې دا خو مزې وکړي که نه، خو تنخوا که په زرګونو روپو اخلي له سرکاره، د کلي دکاندار ته سړی نشي ټینګېدلی. تنخوا که په زرګونو روپو اخلي له سرکاره، د کلي دکاندار ته سړی نشي ټینګېدلی. او جانانه د مسافرو دپاره، جانانه مسافره که ژوندي و وخت به تیر شي، جانانه مسافره که ژوندي و وخت به تیر شي، خو دې د ګوتو شمار ته سړی نشي ټینګېدلی. جانانه مسافره که ژوندي و وخت به تیر شي، خو دې د ګوتو شمار ته سړی نشي ټینګېدلی. او د زوړ چم د کچه حجرې خوندونه را په زړه شي، د زوړ چم د کچه حجرې خوندونه را په زړه شي، رباب منګي ستار ته سړی نشي ټینګېدلی. د زوړ چم د کچه حجرې خوندونه را په زړه شي، رباب منګي ستار ته سړی نشي ټینګېدلی. او تاج صاحبو په زړه باندې که هر څومره د کاڼي غوندې کلک وي، په زړه باندې که هر څومره د کاڼي غوندې کلک وي، خو غم د مور او پلار ته سړی نشي ټینګېدلی. په زړه باندې که هر څومره د کاڼي غوندې کلک وي، خو غم د مور او پلار ته سړی نشي ټینګېدلی. او صابر صاحب شعر دی چې نشې د مفاداتو نظریې تاله واله کړې، نشې د مفاداتو نظریې تاله واله کړې، کرسۍ د اقتدار ته سړی نشي ټینګېدلی. نشې د مفاداتو نظریې تاله واله کړې، کرسۍ د اقتدار ته سړی نشي ټینګېدلی. او توبه د بېوسۍ یو خوا په جیب کې روپۍ نه وي، تیمور صاحب توبه د بېوسۍ یو خوا په جیب کې روپۍ نه وي، او بل خوا خپل بیمار ته سړی نشي ټینګېدلی. توبه د بېوسۍ یو خوا په جیب کې روپۍ نه وي، او بل خوا خپل بیمار ته سړی نشي ټینګېدلی. او کودروال صاحب شعر دی چې نو هلته کې د فن د مقدار څه معنی کېدی شي، نو هلته کې د فن د مقدار څه معنی کېدی شي، چې چېرته کې معیار ته سړی نشي ټینګېدلی. نو هلته کې د فن د مقدار څه معنی کېدی شي، چې چېرته کې معیار ته سړی نشي ټینګېدلی. او د حسن نظاره د خیال په ځمکه کې دفن کړي، د حسن نظاره د خیال په ځمکه کې دفن کړي، د سوي غره چینار ته سړی نشي ټینګېدلی. د حسن نظاره د خیال په ځمکه کې دفن کړي، د سوي غره چینار ته سړی نشي ټینګېدلی. او اخري مقطع ده چې په بعضې وخت کې خپله مرضي هم ښه وي فضله، په بعضې وخت کې خپله مرضي هم ښه وي فضله، مدام د بل اختیار ته سړی نشي ټینګېدلی. د مړو سترګو خمار ته سړی نشي ټینګېدلی، او د یار د ګل ګزار ته سړی نشي ټینګېدلی. ډېره مننه، ډېره مهرباني. فضلداد صاحب ډېر زبردست کلام دی، هر شعر انتخاب و. مینوالو ته به ډېرو ته پته وي چې د فضلداد صاحب ترنم زنګېدلی ترنم دی، کېدای شي د لالهزار ټي وي ډېرو مینوالو ته دا پته نه وي، نو د لالهزار ټي وي د دغه مینوالو سره د خپل زنګېدلی ترنم لږ شریک کړئ. د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی،
د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی پروس کالې دی نوې چې بل جمیل درځما پروس کالې دی نوې چې بل جمیل درځما پروس کالې دی نوې چې بل جمیل درځما نو بسته کنه راشه اوس خو کال دی بدل شوی نو بسته کنه راشه اوس خو کال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی یو زیم لا تروسه په زاړه شپاله کې اوسم یو زیم لا تروسه په زاړه شپاله کې اوسم یو زیم لا تروسه په زاړه شپاله کې اوسم د چم د هر سړي د کور دیوال دی بدل شوی د چم د هر سړي د کور دیوال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی دا بیا پیچا د زړه د رغېدو غوښتنه کړې دا بیا پیچا د زړه د رغېدو غوښتنه کړې دا بیا پیچا د زړه د رغېدو غوښتنه کړې د کلي په زیارت باندې چې شال دی بدل شوی د کلي په زیارت باندې چې شال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی په هر ځل مې خوله را جوړه کړې د جواب ته په هر ځل مې خوله را جوړه کړې د جواب ته په هر ځل مې خوله را جوړه کړې د جواب ته په هره پیرستا د سترګو سوال دی بدل شوی په هره پیرستا د سترګو سوال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د ښار په رنګینو کې شپې ورځې تېرې کړې د ښار په رنګینو کې شپې ورځې تېرې کړې د ښار په رنګینو کې شپې ورځې تېرې کړې اوس هغه ساده ګلې کلیوال دی بدل شوی اوس هغه ساده ګلې کلیوال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی
د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی رنگ نسل خوی خصلت خو یہ بے شکا فطرتی دے رنگ نسل خوی خصلت خو یہ بے شکا فطرتی دے رنگ نسل خوی خصلت خو یہ بے شکا فطرتی دے انسان د علم پوهې په کمال دی بدل شوی انسان د علم پوهې په کمال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی چې چا خپل ماضي د مستقبل آینه کړې چې چا خپل ماضي د مستقبل آینه کړې چې چا خپل ماضي د مستقبل آینه کړې فضلا تل د هغه خلکو حال دی بدل شوی فضلا تل د هغه خلکو حال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې پال د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی د وخت د تیریدو سره مې پال دی بدل شوی د مینې د قصې سره مې خیال دی بدل شوی ډیره مهرباني ډېر ښه فضل صاحب ډېر زیات خوند یې وکړو ګرانو مینهوالو سړی وایي چې فضلداد فضل صاحب لګیا وی او موږ اورېدی او یو شاعر وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه ګرانو مینهوالو بس هم زموږ نننۍ خپرونه په دې وخت باندې سر ته رسي زه نوید احمد کودروال سره د خپلو ګرانو او قدردانو ملګرو درنه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم د الله په امان